نه لکه ملک د کوم یو ده؟ پاکستان ده، افغانستان ده، انډیا ده، کوم ملک د علي رضی الله کوم ملکو؟ نه خپل ملک واخه لکه خپل کوم ځای کې ته زه د علي رضی الله عنه په خبره پوهیږي کنه پوهیږي؟ زه د امام مهدي علیه السلام یم. امام مهدي ساده صحیح ده. یو دقیقه جان باسه د زړه سره امام مهدي علیه السلام تر یو ملک پورې تعلق لري که تر ټولو ملکونو تعلق لري؟ دا ټول ملکو سره تعلق ساتي. بس زه د ټولو اسلامي هیوادونو د مسلمانانو بچی یم، د امام مهدي بچی یم. خلاص مهرباني خبره واوره. خو نه کنځلې کوو، نه هغه خبره څه مطلب نه سپکه خوله ده د چاوم نه د تپوس مطلب. ما ولې خپل ګروندي ته ولې خپل ګروندي که نه خو ته خپل مطلب زړه کې نغلي دي، ما ته خپل زړه کې نغلي دي. خو خبره داسې د پینټ څه مطلب د شیله مطلب مخ ته توره خبره چیړۍ مغوره وله مطلب هغه راځي او بدځي راځي مطلب پینا پیدا کېږي. خو چوته څخه خیا شي وخیا نه شي خیا خو او داسې کوره ما کوه څه مطلب دي کې شیعه سني خپلو مانځو کې پښتانه یو پښتو ژبه د وایو او خپله دا خلوت ښه کسې څه مطلب والای چې پورته مطلب یې چوګا چوګ روټۍ نه وړي. خو داسې کور کوه څه مطلب پورته پوه شو چوګ وایي څه مطلب شو بس وي. نو ته داسې کور کوې څه هغه مطلب کول کې نه وي. زمونږ آغا صاحب په ژړا شو که نه لږ غلی شه د الله بنده زمونږ آغا صاحب دی په ژړا کړو. مه کوه داسې ښې خبرې مه کوه. دی د زړه ټولې خبرې وکړي. حارث صاحب زما کوېسچن ما ته جواب راکړه دی د کېږي یاره صبر وکړه. بل سره خبرې کوو. صبر وکړه. دا جانباز صاحب ماشاءالله داسې ښې خبرې کوي. جانباز صاحب و جانباز صاحب کنه ما ورته باید د یو بل موږ خو دین لرو الحمدلله. ته دا وایې چې تاسې د موږ مذهب مه څېړئ او موږ به د تاسې دین نه څېړو که نه؟ ښه خبره ده، ډېره ښکلې خبره ده. زه ستا دین نه څېړم ته مذهب مه څېړه. اوس دا په پښتو کې یو متل شوی ده چې تا ډېر په لګت یې ووایم ما والا ورته خبره چې سره قربان دي سم تا د پښتو خبره وکړه په ما داسې ګران څولې چې د ویښ کې مې له سترګو راغلې درته چې د پښتو خبره دې وکړله د زړه سره. عمر رضی الله عنه د علي رضی الله عنه زوم ده. زوم پېژنې؟ زوم یعنې علي رضی الله خپله لور په نکاح ورکړې ده. تاسې له علي رضی الله عنه نه شرم او حیا نه کوئ یاسې د هغه زوم څېړئ. دا خپله د اهل بیت و توهین او سپکاوی ده او که نه ده؟ دا ګناه ده. دا که زه ستا توهین کوم ګناه ده، که دا زه خپل توهین کوم ګناه ده. دا نه دی پکار، نه تا ته پکار ده نه ما ته پکار ده. دا الله شته د هر سړي له انتقام پوه شي الله خلي. اوس چې څوک کوي موږ ته پکار د پښتانه یو پښتو زبان ده خو یو بل سم یو خبره څه کوي د پښتو خبرو د دماغ وا جان باسه و دې زړه سره ما ته اوس ما ته دواړه پښتانه راځه ما ته یو مسأله حل کو دلته. اوس د تا په منبرونو باندې د تا کتابونه ټول دي صحابه ول توهین او سپکاوي ډک دي. ته ما ته یو کتاب د اهل سنت راوخی چې د اهل بیت او توهین او سپکاوي دي پکې را خودلای شي؟ ما ولا کتابونه د سیدی څه توسه ملاوات نه خوري، ټول کتابونه د سیدی څه موسه ملاوات نه خوري. لکه مطلب ملاوات نه کېږم در سره زم ما سوال واره په خبره پوهېږي که نه پوهېږي بیا له پښتونه خبره بلې خواته وځي خرابېږي. اوس په پښتو کې در سره واوره د ما په دې ټولو د احادیثو په کتابونو کې یو روایت ما ته وښیي چې د اهل بیت و توهین پکې سوی د تا به زه دغه ټول کتابونه درته وښیم چې د رسول الله توهین د اهل بیت و توهین د صحابه و توهین نه ډک دي. ولې؟ موږ کتابو کې چې کوم څه راغلي دي که نه هغه د دین د اسلام کې څه مطلب کومه لیاره دی هغې لیارې باندې راغلي. شابس علي رضی الله عنه ته د تاسو کتابونو ځناور ویلی دا د اسلام لاره ده؟ زه خو تا ته مخکې ویله که نه مودي صاحب تا ته مخکې ویل څه مطلب زه ستا نه څېړم ته ما څېړه لکه مطلب انګریز دی تو مطلب چې جامه به کوو د اهل بیت و دفاع جنباسي د اهل بیت و دفاع به ما ته د زړه سره کوو که بیا نه کوو؟
ولې به نه کوو فرض دی الله اکبر. مسلمان یو. نه په هر مسلمان باندې دا لازم ده چې د اهل بیتو دفاع وکړي. او اوس د تا په کتابونو کې امام علي رضی الله عنه ته، امام حسن رضی الله عنه ته، حسین رضی الله عنهم اجمعین ته وعليهم الصلاة والسلام ته ټولو ته زناور ویلې سوي دي. زه به اوس له دې کتاب نه د دې اهل بیتو دفاع کوم او که به نه چیړم. دي ته ځناور لا نشي له مطلب دي به ته دی پوګای شابس دا اوس ګناه ده دا خارونه ده. زه تا ته یو دقیقه دا اوس وګوره د تا تفسیر قاری صاحب یو دقیقه یو دقیقه لہذا تاسو لږ صبر وکړئ. لهذا دي ته شو ګوره تفسير العياشي محمد بن مسعود العياشي اول جلد 290 صفحه ده دا رواية ديرو كتابون راوړی ده. عن المفضل قال مفضل واي سألت الصادق عليه السلام عن قول الله واي ما سوال وکړل دی امام صادق عليه السلام نه دا پوښتنه وکړه دی الله جل وعلا دی آیات په تفسیر کې. کیمرا دی باندې د قاری صاحب طرف بخنی سره وسګوره عن المفضل قال سألت الصادق عليه السلام عن قول الله أحلت لكم بهيمة الأنعام قال وإمام الصادق عليه السلام راتويسي البهيمة ها هنا الولي يعني عام زناور سيدي لدينا مراد ولي لك تاسس أشهد أن علي ولي الله العياذ بالله ويست والأنعام او دغه خاص زناور سيدي لك غويسو بسسو بزسو المؤمنون دا عام مؤمنان دي. يعني توس دي زي كي وګوره ویل دینه مراد ولید دي تا امام صادق عليه السلام په سیدا دروغجن روایت تړلې دا د یو روایت. وس مثلا کتاب بل کتاب علي رضي الله عنه تا وخ ویلې ده وس دلتي وس در تخکاره کوم استاد لا د سرنشر کې لا د سرنشر کې ذکر کوم دا دی اول کتاب ده خور ته متوجه سي دا سکرین ښکاره کیږي کنه ښکاره کیږي کارکی او قاری صاحب لګ لري دي دا دی موسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء فديك يقول دا رواية سيا علي ودي بايك رازي كما يقاد شارد من الإبل لك تختيد لي وخي ورتويلي ده مأساة الزهراء بل كتاب ده بديك ورتويلي دي وقادوه كالجمل المخشوش جمل المخشوش يعني دي كم وخ بوبازكي سيلرغيوي غتا عربي كي جمل المخشوش واي ده دي دوم كتاب ده دي دريم كتاب نهج البلاغة وديكي وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش دا كتاب نهج البلاغة بیا بديكي أمدا بحار الأنوار ده أمدا دي رضي دي علي رضي هو التوهين بكده بیا دي دغه طرف من ال شيء ده دي بالكتاب سوكسي بیا دي أمدا بحوث في الملل والنحال ده بیا دي أمدا بسي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ده مفاهيم القرآن ده ودي كله كتابونو كي دي سره دار غلي دي سي علي رضي الله عنه توهيني په وخ سره کړی ده موږ دفاع کوو که بینه کوو دا مو کتابو کې نبی راغلی مو کتابونه موالي دلی دي چې مطلب صفو سترا راغلي دي صفو سترا لري تاسو شو یاد وشي دي موږ څنګه کتابونه راغلي دا خبره وکي نشتا دي نه څه پوښوي کوم کتاب دا تاسو ته پیری در سره راغلی نشم خبره وره یمو خبره وره او اسم مطلب در سره غپیږي دا ځای د لکسم کا سپایډر سره غپیږي لکه دا ځای سم کا په بخنی سره هغه بخار دی یار څور ته وک یار دومره دي چې خطر تمام دی بخار سره او خبره وره لکه تاسو ما دا خبره وکړه چې بس هغه سپین دي خلاف پښتانه یو خبره وره ما دا تداویل ستا پښتوني نو پښتانه غبادا او سره پوښوي تخپل لکه مطلب سنی کوم ته مطلب څه ورکوي کوم یار او تخای هغه تخپل عقیده د خپل د کار د خپل د زړه د خپل د شعور د صحیح ده هغه تو چوم نه چیړي خپل لند کې ویلې هغه تو خپل لند ته تخپل لند مطلب خپل یار ده
ایمو خپل لیاره ده، ایمو خپل دین ده، خپل اسلام ده، خپل مذهب ده. صحیح ده. ما ته ویلي چې ټیکې ته ما چیرې تو نه چیرې نه هغه خبره نشته دی. لکه مطلب ټول مسلمان تاسو ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان چیړي جانباسه تاسو ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان چیړي نه چیړي هیڅ څوک نه چیړي. تا دا مهرباني وکړه څه مطلب مو علامات شي خلاص شو ولا باب مهرباني وکړه زله جانباسه سره اوس یو اتفاق ولا نه چیړي زله جانباسه سره یو دقیقه تاسو پکې دا جانباسه یو دقیقه ته دومره طاقت او قدرت لري چې په باړه چینار کې دي اغاګان راوباسي او صدر دی راوباسي ویډیو ور باندې جوړ کړي چې نور با د رسول الله د صحابه او د ناموس د نبی علی صلوات و سلام توهین اوس پکاوي بڅوک نه کی کچا وکړه لغه کافر ده. صحیح ده. زه د میډیا پرېږدم دومره دی پوس کیسته مایک دې خلاص که مایک دې بند دی. جانباز مایک الله په حکم به ویل تو مینی بي کوي ویل نه. زه مطلب د مخکې مده ته ویل چې تاسو پکې دان باغانه کوي تو توهین به مونږ کوو تیمو توهین ما کوي تو توهین کوو تا پښتوني مو پښتوني خپل لیاره د مخ خپل لیاره ته دې ما په خبره ولې نه پوهیږي د ما چیلنج د تا ته تر مرګ پورې د ما یو خبره راوخه چې ما د اهل بیت توهین کړی وخه انداش وکنه زه تو ویډیو د کسون کنه انداش اوس لکه تو سلا گیا اندا د سپوشي بروډ کی تو صد کوم مرګلی نوز دي در سره پوشي بروډ کی تو سلا سٹور کی مطلب یو می ولادت روشي او تو تسپا کی سپوري وای هغه تو تسپا کی سپوري وای د زیاړي سمانه لري زیاړي سمانه لري هي ګوره ته خبره وره سړی دروغ نه وایي ته پښتون یې کتر اختیار دروغ نه وایم زه پښتون یم ما په لایف کې یو دقیقه توای د تاسو په لایف کې سپک سپوري ورته ویل کېږي راته وخه کوم شی ته ما یو سپک خبره کړی راځه پر مهرباني دروغ ولې وایي زه خو له تاسو سره تر اوسه په پښتو کې لګیا او معلومات کوم چې په پښتون یې غیرت بلري نو دا دروغ ولې راپسې تړي مهرباني وکړه علي سبت د اتفاق خبر ورته وکړه چې دای د موږ سره اتفاق کوي. صحیح ده هغه تم راځم جنباسه میک د خلاص کوي وای و خبره بې ځای ټکونه بنه کوي دلته د تقیه میدان نه ده دا ما دا د تولد څه مطلب دا غلایو د دغلایو کې ته لګیاوي ته مطلب خپل مثالي بناوي خپل ځون ته بیان کوا خپل سنی قوم ته بیان کوا څه معنات څه مطلب نه لري لکه مطلب مو لکه د صحابه توهین کوي ته د رسول الله د صحابه او د رسول الله د بیان توهین کوي په تابع څو کار نه لري نه دی بیان توهین بنه کوي صحابه او توهین بنه کوي ګناه ده. صحیح ده. صحابه دي هو يا څوک دي عائشه رضی الله عنها دي ابو بکر دي عمر توهین کوي دا کافر ده هو نه دا زه دا خبره وکم ابو بکر دی ابو صدیق ده څنګه ده الله اکبر الله اکبر